ته څه کار کوې؟ زه خو رئیس یم. د څه شي رئیس یې؟ د لایحه چارو رئیس یم، د لایحه چارو ریاست رئیس یم که نه. ته څه کار کوې؟ وزارت کې معاون یم. د څه شي معاون یې؟ وزارت امور خوشه ګرځېدل. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه معاون صاحب، والا په لیدو دې ډېر خوشحاله شوم. واقعا چې غټ اخیستې تاسې د وزارت امور خوشه ګرځېدلو وزیر به چېرته یې؟ غواړم یې ښه سره یو څو ځانګړې مرکه خبرې ورسره وکړم. ولا وزیر صاحب خو پارکو کې خوسې ګرځي، کوم پارک کې به ناست. ها وزیر صاحب، ستاسو ریاست څه چارې پر مخ وړي؟ یاره د موږ ریاست خو داسې ده، موږ د لایحه چارو رئیس د موږ سره معاونان دي، موږ سره کارکوونکي دي. داسې دي دا صرف منفي کارونو پسې ګرځي. ښه، موږ په یو ځای کې یو کس کې صرف منفي نکتې پیدا کوو. لکه څنګه؟ لکه اوس مطلب ته به ښه روغ جوړې په تا کې موږ منفي نکتې پیدا کوو، هغه پوسټ کوو، په دې باندې موږ خپل شهرت او خپل لایکونه اخلو. موږ په هر یو انسان چې دا که هغه هر څومره مثبت فکر لري، خو موږ هغه منفي کارونه صرف لټوو، صرف منفیاتو پسې ګرځو. ډېر ښه ډېر ښه، آفرین، ښه خبره ده، ښه خبره ده، ښه کار دی. مننه وزیر صاحب، تشریک دی یو نړۍ مننه. ښه وزیر صاحب محترم، د تاسو خوشو ګرځېدلو وزارت څه چارې به مخ وړي؟ ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. موږ ډېر تیز یو، موږ ډایرکټ کنځا کوو رئیس صاحب، پوه شوې؟ موږ سره وزیران شته دی، هر رقم خلک شته دی. موږ د خوشو ګرځېدلو وزارت نه دی، موږ ډېر ښه وي ورشي پخولو، چا پسې کنځا کوو، چا پسې بد رد ویو. نن سبا خو د کرکټ شروع ده، په دې اړه لږ نه غږېږو وزیر صاحب؟ ښه خبره دې وکړه رئیس صاحب، وغږېږه پې لږ. موږ خو د موږ وزارت لګیا د منفي نکتو پسې ګرځي، ښه ډېرې نکتې هم کې راوباسلې. هغه تاسې څنګه؟ کنځاوې کولې دي که نه؟ ډېرې. ډېر ښه ډېر ښه وزیر صاحب، د بریاو په هیله دی. خوشحاله اوسې. نورې څه پوښتنې د ما لرې وزیر صاحب؟ دغه د کرکټ په اړه مې لږ معلومات کولو. که د کرکټ په اړه ډېره په زول نه ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. که چېرته زه د کرکټ بورډ رئیس وای، ما به ډېر بدلونونه راوستي وو. لکه څنګه بدلونونه؟ زه چې کله رئیس وای که نه، ما به بدلون دا لوبغاړو کې بدلون راوستی وو. موږ سره په کلي کې ډېر ملګري انډیوالان دي. ما 3 خو مې ورونه پکې اچول په ملي ټیم کې. 3 دانې؟ آفرین آفرین. او یو مې وراره ده، دا مې اول کې اچوو. او یو دانه موږ سره په کلي کې خړای ده، سخت ګولي ده، چې دا ګول ته ولاړې څوک ګول نشي کېدی. هغه مې هغه کوو میرکټ کې، میرکټ نه، هغه میرکټو شاته سې ولاړې کیپر ښی، هغه مې کیټر کوو، هغه مې کیټر کوو. او لونګ مې چې ده که نه، هغه مې پاست بالر کوو. دا فضل حق باروکي دا د یاده و ته دې به څه شی کول؟ دا مې کیمرمین کوو. ډېر ښه. او راشد به مې داسې کار کړی، راشد په ځای مې زونډی اچوو په ټیم کې. هغه باید هغه به راشد به روزونکی وي د بالینګ. دا به بیا ټیم کتلی وو، ډله به دې بیا کتلی وه. آفرین، پوه شوې؟ ښه سوچ دې دی. او عبدالله مزاري به د بالینګ کوچ وو. د بالینګ خو راشد دی که نه؟ دا په ورسره وایس چیرمین، سکرټریټ به و. سکرټریټ. ښه. او اوپنر مې چې دا د مونږ ګوډای داسې اوپنینګ کوي. موټرسایکل یې څنګه زده ده، په یو پایې باندې موټرسایکل چلوي. دې ګربز به څه شی کول؟ هغه به مې هغه کړی وو که نه، هغه به کوچ و د بیټینګ. کوچ و د بیټینګ. دا ګوډۍ دې څه کېږي؟ وراره مې ده. دا زما ورارونه به څه کوي؟ ولې ټول دې پکې خپل ورارونه څه کړه؟ زما ورارونه به چې دغه خرڅه لوګه. وزیر صاحب لاس لرې که زموږ د خوشو ریاست نه دی، دا به درپسې داسې کنځا چالانې کړي چې زما دې 3 ورورونو ته دې ځای ورنه کړو. ګوره دا واوره، یو به درته کې واچوم، یو باندې کار نه کېږي، نه ستا او نه زما 2 پکې واچوه، ورکې که. او تاسې خو نه ده نو. زه 2 به یې تا ورونه کې واچوم. څنګه لوبډله مې برابره کړې؟ آفرین آفرین، ډېره ښه. ته چېرته رئیس وې د کرکټ بورډ، ته به څه شي کوې؟ ما ښې وزیر صاحب. رئیس صاحب ته به خبرې که به نه یې، په دې لیکونو کې دا لوبغاړي ډېر په ښه بیه خرڅېږي. ما دایمي خرڅول او پیسې مې اخیستې ډایرکټ د کاناډا ویزه او کلارې چېرته د سیند په غاړه پروت. ښه سوچ لري ولا وزیر صاحب.
دومره جنجال پسې مه ګرځه خرڅوه او زه د دا خیره ډېر قیمته خرڅېږي دا ډېر دا چې دایمي پې ور خرڅ کړي وای قسم په خدای ولا ښه سوچ لري خوشې ګرځېدلو و زیارت مې ولا ومانه او که نه یو کار به کوې نیمې پیسې به راکوې وروره را دې نه کړي زمونږ د لایه چارو ریاست خو درته معلوم ده که نه ګوره ډېرې منفي نکتې به دنه راوباسو 1 روپۍ مې در کوم پیسې به څنګه نه راکوې خو له سمه خوځه وه څنګه پیسې تا ته درکمه 3 ورانونه دې پکې خپل ځای کړل او زما دې پکې 2 ځای کړل ته په سلامت هغه خرڅوې وروره ټول لوبغاړي به خرڅوې په دیګونو باندې دا زما سوچ دی خپله سوچ به دې داسې کړی وی تا به خرڅ کړی څنګه پیسې درکمه وزیر صاحب چارو رئیس یم ته ما پېژنې زه د خوشو چارو ریاست رئیس یم خبره هم لانجه ده یو دم بلم ګریوان نیولي زه ښاغلی محترم د لایه چارو ریاست رئیس یم او داسې ده وزیر صاحب محترم د خوشو ګرځېدلو امور وزارت خوشو ګرځېدل وزارت کې چې ده وزیر ده اوس موږ د کرکټ په سر لانجه ده ما خو د لوبغاړي ټول خپل هغه ټول مې لرې کول دا نوي ملي لوبغاړي څوک مې کیمرمینان کول او څوک مې اوبو ته صرف کېنول او څوک مې صرف کوچان کول او خپل ورېرونه مې کې اچول بیا مې د 2 ورېرونه مې د په ملي لوبډله کې واچول په شین زور یې واچول او دوی څه ده دا ټوله لوبډله خرڅوي په لیګونو بالا باندې که نه او پیسې اخلي خپله ځي کاناډا کې کور پې اخلي ما ته نیمې روپۍ نه کې راکړي ولې درکمه دا خو څنګه به یې نه راکړې پیسې به څنګه ولې تړم دې ونه پورې څنګه مې تړې وکم در پسې خپل ګروپ کې پوسټ خبر کم در پسې لایه چارو کارکوونکي ته باندې خبر کړمه ټلیفون مې کور کې پاتې شوی ټلیفون مې کور کې پاتې شوی پوسټونه در پسې شروع کړي نه پام کو دا یا عزت سړی یم پوسټونه در پسې شروع کړي راودېسي منفي خبرې در پسې وکړي نه دې ته ضرورت نشته اوس ته فیصله وکړه ته څه نظر لرې زه دا نظر لرم که نه چې یو ښه تک شین لرګی وي او تاسو دواړو ملا ته مې نیولی وای ولې دې نه نیولې ته تاسو نه لاسه غونډ فیسبوک دار بدره ده یو به کنځاګانې کوي او یو به منفي پوسټونه کوي کلار کښېنې خپل کار روزګار کوي تاسو به وایئ لکه لختاني رئیسان او وزیران یې جګ صحیح چېرته کار روزګار ځان ته برابر کوي دې خبرو نه څه فایده نه لکه چې په هغه رئیسۍ سر وخوړ ویې که نه وزیرۍ هم سر وخوړ دا خبرې خو یې ښې م وکړې ډېرې ښې وکړې خبرې کږې نه خبرې سمې وې ډېرې صحیح خبرې وکړې ولا څه جوړېږي تا څه فایده دې کې وکړې چې دا کنځاګانې خلکو څومره خلک به دې ازار کړي څومره خلکو ازار راته کړي تا پکې څه پیدا وکړه چې خلکو پسې منفي کمنټونه پوسټونه کې توبه وباسه نور دا کار مه کوه ما ته وایي یو بله ته وایي وخت خپله داسې شی ما خو به منفي کول تاسې خو کنځاګانې کولې تاسې خو بیخي بل ته کم خلک یې بس دواړه به ترې سر د سبا نه توبه وباسو نه اوس نه باسو ښه بس ستړي مه شې څنګه یې ښې جوړې شپږیزې ته نه ځو